په مردان سیمه کې د لوکل کونسل اسوسییشن خیبر پښتونخوا په یو مقامي حال کې د یو سیمینار تابع وکړل شو چې پکې د ټولو صوبې نه پخواني ناظمانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. څنګه نن دا کمزوري حکومتونه دي او یا په دې وخت کې د مقامي حکومتونو انتخابات نه کیږي، نو موږ په دې راغونډ شوي چې د مقامي حکومتونو انتخابات وشي. سپریم کورټ لګیا دی، بار بار دې ته نوټس ورکوي، های کورټ لګیا دی نوټس ورکوي، صوبایي حکومتونه بالکل په دې باندې خاموش دي. زموږ په صوبه کې د سوال صبر شوه سي انتخابات نه کیږي. دا ډیره بدقسمتي ده زموږ د عوامو لپاره. نو موږ دلته مغواړو چې د نورو ملکونو په شان دلته یو ښه مضبوط نظام راشي او دلته کې د خلکو مسلې په لاندې سطح باندې څنګه دا چې کوم تحصیل کونسل په حواله باندې چې کوم دی وی چې الیکشن وکړو، نو د الیکشن زوی مچ دی کې زنانو نش برابر نمائندګي ده، ولې چې سلورو کې زنانه بس څنګه هایست هغه اخلي ووټ اخلي او بیا به چیرمنشپ ته برازي. نو د دې مطلب دی چې زنانه بالکل رستو کوي داسې تحصیل کې داغي نمائندګي ماته نخکاری. نو یو طرف ته خو موږ وایي چې وومن امپاورمنت چې موږ زنانه امپاور کوو او بل طرف سیاست کې لاغي ل سپیس نه ور کوي، نو دا لکه دا خلاف ورزي ده، دوغلاپن دی. نو پکار دی چې دا گورنمنت زر نظر د الیکشن وکړي. په سیمینار کې د پخواني ناظمانو وینا وا چې بلدیاتي انتخابات د زر تر زر وکړلی شي، ځکه چې موږ دا غواړو د نورو ملکونو په شان دلته هم یو مضبوط نظام راشي او د عوامو مسلې دې په لاروي سطح حل کړلی شي.